د هرات ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو په برخه کې متوازنې پراختیا ته پاملرنه نه کیږي. دوی وایي چې مسؤلین په ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو په پلمه پراختیایي پروژې په یو شان نه پلي کوي او په خبرې مسؤلین په خاص ډول د ولسي جرګې وکیلان راوبطو ته پر ضوابطو لومړیتوب ورکوي. په همدې حال کې د هرات ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین په لرې پرتو سیمو کې د ولسوالیو د روغتیا او پوهنې په برخه کې د خلکو ستونزې ګواښونکي یادوي. نور حال زما د همکار په راپور کې. د هرات ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د مسؤلینو لخوا د رغنیزو او پراختیایي پروژو د غیر متوازنې پراختیا پلي کېدو څخه اندېښنه څرګندوي. د هرات ولایتي شورا مرستیال توریالي طاهري وایي چې په هرات کې پراختیایي پروژې په متوازن ډول نه پلي کېږي او په خبره مسؤلین په خاصه ډول د ولسي جرګې وکیلان روابطو ته پر ضوابطو لومړیتوب ورکوي. نوموړی همداراز وایي د ولسي جرګې وکیلان یو شمېر پراختیایي پروژې په هغه سیمو کې پلي کوي چې په خبرې په ټاکنو کې ملاتړ ځینې کړی وي. ښاغلي طاهري زیاته کړه چې په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې خلک له ګڼو روغتیایي او پوهنیزو نعمتونو څخه بې برخې پاتې دي، خو په خبره د ولسوالیو مسؤلین د امنیتي ننګونو په پلمه د پروژو د پلي کېدو په برخه کې روابطو ته لومړیتوب ورکوي. بس گفتم که مسئله انکشاف متوازن در هرات نیست. دو جنبه داره. یک جنبه ای است که خود اداره ولسوالی ها نمیخوان که مؤسسات در غیرجات دوردست برن کار بکنن، مسائل ناامنی پیش رو میگیرن به خاطر ضوابط روابط. یک مسئله دومی است که گفتم که وکیل صاحبان پارلمان پروژه های اختیاری که در وزارت ها هست اونا رو به مناطقی میبرن که به اونا رأی دادن و اولویت ها در نظر نمیگیرن. حتی این ضوابط و بر روابط در بودجه انکشافی ولایتی هرات وجود داره. بودجه‌ای که از طرف هرات و تصویب ولایت هرات و شورای ولایتی تثبیت میشه، این اولویت‌ها در نظر گرفته. په همدې حال کې د هرات ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین هم په ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې د امکاناتو او لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي څخه اندېښنه لري. د هرات د قومونو او قبایلو چارو رئیس نورالحق ژمن وایي په ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیا او پوهنې په برخه کې د اړینو امکاناتو څخه بې برخې دي. در بعضی نکات از به حساب مکاتب و کلینیکای صحی اونجا امکانات هستند ولی بسیار اندک هستند. مثلا یک کریای دوردست یا چند کریا هستند که اونجا نفوس هم کم هستند. نمیشه که به هر کریا یک کلینیک و یک مکتب ساخته شود. اطفالی یک قریه به قریه دیگه به خاطر مکتب تقریبا 20 کیلومتر 30 کیلومتر پیاده رفتن بسیار سخت و دشوار هستند. به این معنی است که امکانات وجود ندارد، یعنی مشکلات بسیار زیاد هستند. ښاغلی ژمن همداراز د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د قومي ناندریو او لانجو په برخه کې د ستونزو هوارولو خبرې هم کوي او وایي چې د لانجو زیات موارد په گذری، کوسان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوي دي. نوم منازعه بسیار بزرگ قومی بودند که در ولسوالی غوریان، ولسوالی کوسان و ولسوالی گذره اکثریت موارد این سه ولسوالی بودند و میشه یک و دو مورد دیگه ولسوالی ها هم بودند. منازعات بسیار بزرگ قومی بودند ولی بعضی مسائل خرد و ریزه هم بودند که روزمره کار و وظیفه ماست. په ورته مهال د هرات سیمهیزه اداره د دې ولایت په سرحدي او نورو سیمو کې د روغتیایي او پوهنیزو امکاناتو د کمښت ستونزه مني، خو څرګندوي چې سیمهیزه اداره هڅه کوي چې په ټوله سیمو کې د متوازن پراختیا انډول په پام کې وساتي. قرار نیست که مخالفین مسئله دولت خدمات صحی به شهروندان ارائه بکنه. خدمات صحی از طریق بخش‌های زیرا ارائه میشه و ریاست محترم سرطامه ولایت هرات در این راستا دستاوردهای قابل قبولی داره. میزان دسترسی شهروندان به خدمات صحی افزایش پیدا کرده. طبیعتاً در مناطق مرزنشین و دورافتاده بعضی مشکلات وجود داره، اما این مشکلات به این معنی نیست که ما مناطق مرزی فراموش کرده باشیم. مناطق سرحدی و طبیعتاً برنامه‌هایی که رخنه میشه در حد توان و بودجه دولتی ما تلاش میکنیم تا افراد مختلف در زیر پوشش این خدمات قرار. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هرات ولایت وګړو په بار په دې ولایت کې د رغنیزو او پراختیایي پروژو د پلي کېدو په برخه کې د نامتوازن انکشاف څخه شکایت کړی.